اخر وخت کې خلک هم راټول شي نو مسایل چاته بیانوي مسایل به اورو کله په بسته جمعه کې خو موږ مسایلو ته نه کینو دا یوه جمعه ورځ ده په دې کې موږ ته مسایل بیانېږي هغې ته هم داسې وخت کې راځو چې بس جمع ذاتي درېږي موږ به د الله د دین نه خبرېږو کله ګورئ ورونه د یوه نیمه مسله په غوږ کې لږه مضبوطه کېنوئ دا د مستحبو خبره نه ده چې ځکه وختي ورغلم خو وختي کنې پروا نه لري ناوخته به ورشم نه چې اذان وشو اوس په تا واجب دی چې دکان بند کړې د جمعې د لمانځه ارزښت ډېر فضایل دي او آداب یو څو اجمالي زه تاسو ته وایم دا وخت پوره ده د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده احادیثو مبارکو کې د دې ذکر راغلی په ابتدا کې واجب و بیا دا وجوب منسوخ وګرځېده سنتیت یې پاتې شو کله چې د جمعې لمانځه ته موږ راځو نو پاک ستره غسل به کوو الله دې توفیق را په برخه وګرځوي نوي کالي که نوي کالي نوي مینځل شوي کالي پاک ستره کالي اغوستل دا یو بل سنت طریقه عمل دی د جمعې د لمانځه دپاره الله دې توفیق را په برخه کړي بېادبي معاف د خپل بدن د خاصو ځایونو ویښتان لرې کول دا د جمعې له آدابو نه یو بل آداب دی چې دا باید موږ ختم کو نوکان لنډ کو دا د جمعې له آدابو څخه دي او همدارنګې عطر او خوشبویي ولګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عطرو سره ځانګړې مینه درلوده او فضایل ذکر کړي حتی یو روایت کې دا راځي ثلاثة لا ترد درې شیان داسې دي چې دا نه واپس کیږي چا صد درته وکړو نو مه ورته وایه چې نه غواړم یو په دې کې الطیب واللبن والوساده یو خوشبویي ده یو چا عطر درکول نو ته ورته وایه نه غواړم داسې مه ورته وایه دا دومره یو بهترین نعمت ده چې ته چې په دې کې سات کوې دا د دې نعمت بې قدري کې عطر څنګه نه غواړي د الله بنده تا ته عطر درکوي او ته وایې نه غواړم دا د الله پیغمبر وایي چې دا نه واپس کیږي دې کې به ساتم نه کې شیدې چا درکولې شیدې په خوراکي شیانو کې شیدې ډېر بهترین نعمت دی نه مه ورته وایه یو چا بالښت درته کېښوده ځای درته برابراو نو داسې مه ورته وایه چې نه دا بیا په دې ناستي کې یو بهترین نعمت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی نو عطر ولګوئ کله چې جمعې لمانځه ته راځئ عطر مسواک ووهئ اسیم مسواک سنت دی خو د جمعې په ورځ باندې خو بیا ډېر ضرور دی د مسلمانانو سره موږ مخامخ کیږو له آدابو د جمعې لمانځه څخه دا دی چې بدبویه شی مه خوره داسې شیان چې لکه وږه لکه پیاز دغه شیان چې خلک له دې نه اذیت پیدا کوي له دې نه اجتناب کول پکار دي او جمعې لمانځه ته که د سړي وس و په پښو باندې راتګ پیاده تګ چې کوم دی دا ډېر افضل دی او که وس او توان یې نه و لرې و یا خټې دي یا بدن کمزوري ده یا همداسې کسالت موجود دی موټر کې راځي هېڅ کومه ممنوع خبره نه ده خو په پښو باندې راتګ د دې زیات فضایل ذکر شوي دي آرام آرام راتګ منډې وهل نه په طبیعت باندې راتګ دا د جمعې له آدابو څخه دي کله چې د جمعې اذان وشو دا لومړنی اذان دې وخت کې خرید و فروخت دا ناروا ګرځي اذان مؤذن وکړو د جمعې په ورځ دکاندار په دې باندې مکلف دی چې فورا دکان بند کی سوداګري بند کی دغه خبره قرآن کریم مونږ ته کړې اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله کله چې غږ وشي را وبلل شي په ورځ د جمعې باندې د الله ذکر ته خطبې ته لمانځه ته نو الله عز وجل وایي تاسو کوشش کوئ خواري کوئ د جمعې د لمانځه په طرف باندې او تجارتونه پرېږدئ الله راته وایي چې پرېږدئ خدای عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي موږ دغه د اوس جومات ډک شو نو کله چې ابتدا کې موږ راځو لږ کسان دلته موجود وي ورو ورو اوس را ډېرېږي نه چې کله اذان وشو وروره فورا جای نماز په مټ باندې کا دا الله تا ته دا وایي دا په تا واجب دي ګورئ ورونه د یوه نیمه مسله په غوږ کې لږه مضبوطه کېنوئ دا د مستحبو خبره نه ده چې ځکه وختي ورغلم خو وختي کنې پروا نه لري ناوخته به ورشم نه چې اذان وشو اوس په تا واجب دی چې دکان بند کړې او دا خپل خرید و فروخت پرېږدي هغه که دکاندار دی هغه که د بارګین والا دی هغه که مستري دی د خپل دکان به بندوي دا په ده واجب دي سودا کول ورته حرام و ناروا دي یوازې دا نه چې بهتري ده او ثواب ډېر دی او لږ دی نه ضروري دا ده چې دا به بندوي
او موږ یوازې لمانځه ته ځان حاضر کړو. ډېره بزرګي دي موږ دا وي نه انشاءالله رسیږو دومره بجو باندې جمع درېږي. بس په دې اخر وخت کې خلک هم راټول شي نو مسایل چاته بیانوي. مسایل به اورو کله په بسته جمعه کې خو موږ مسایلو ته نه کینو. دا یوه جمعه ورځ ده په دې کې موږ ته مسایل بیانېږي. هغې ته هم داسې وخت کې راځو چې بس جمع ذاتي درېږي. موږ به د الله د دین نه خبرېږو کله. موږ به د الله دین ته وخت کله ورکوو. موږ به مسایل کله زده کوو. الله عز وجل دې په موږ باندې ورحمېږي. نو د جمعې آداب دا دي څنګه چې اذان وشو د اذان سره متصل تاسې احادیث مبارکه وګورئ. صحابه کرام به په جماعت کې منتظر ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ ته. داسې چېرته هم نه دي شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته منتظر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ وي او صحابه کرام نه وي یو ورته راځي. نه ټول به راغلي وو ناست به وو. یو د جمعې لمونځ نه په نورو لمونځونو کې به هم دوی ناست وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به دوی انتظار کاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم منو له کوره راووت او صحابه کرام به ورته منتظر وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی ته خطبه شروع کړه. زموږ خبره بالعکس ده. زموږ امام خلکو ته منتظر وي. دلته یو 15 شل نفره 100 پورې کسان ناست جماعت خالی وي. بس تقریر شروع وي ودرېده خلک راپوره شي چې راپوره شي نو بیا موږ جمع ودرو. خبره هم بالعکس روانه کړې ده. الله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي. څنګه چې اذان وشو دا زموږ اسلامیت دی. دا زموږ اسلامي طریقه ده چې فوراً به موږ جماعت ته ځو. موږ به امام او خطیب ته منتظر یو چې هغه راشي. موږ به ټول پوره یو. نه بعد به دا موږ ته راځي او موږ ته به بیا خطبه د جمعې وایي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاص فضایل هم ذکر کوي. څوک چې په اول وخت کې راشي د بخاري او د مسلم روایت دی په اول وخت کې چې څوک راشي دومره اجر دې سړي ته ملاویږي لکه په دې ورځ باندې چې د اوښ خیرات کړی وي. اوښ بدنتون لکه اوښې چې خیرات کړی وي. یو اوښ نن سبا څومره قیمت لري او که په دویم وخت کې راغی له ده نه ځینې ملګري مخکې راغلي وو دی په دویم وخت کې راغی نو ده ته دومره اجر الله نصیب کوي لکه یوه غوا چې سړی ذبحه کي حلالی کي. او که یو کس په دریم وخت کې راغی 2 ډلې خلک له ده نه مخکې تللی دي 2 ډلې دی په دریمه ډله کې و. الله ده ته دومره اجر ورکوي. ملایکې په دې دروازو کې ولاړې وي روایت کې راځي او قلم و کاغذ ورسره وي دا لیستونه لیکي. نو دغه دریم کټګورۍ والا کس دا په هغه کسانو کې لیکي لکه بسته پسه چې ذبحه کړی وي یو پسه یوه میږه. او که په 4مه ډله کې راغی 3 ډلې له ده نه مخکې دي 4مه ډله کې دی نو دومره اجر الله ورکوي لکه یو چرګ چې ذبحه کي. او که 5مه کټګورۍ کې و 5مه ډله کې دومره اجر الله ورکوي لکه یوه اګۍ. له دې نه وروسته روایت کې راځي چې بس ملایکې چې کله هم دغه امام خطبه شروع کی دی وخت کې نو دا ملایکې د خپل عملنامې د خپل کاغذونه سره وپیچي او راشي د خطیب خطبې ته غوږ ونیسي د الله ذکر ته. دغه 5 ډلې هغه ډلې دي چې له خطبې نه مخکې راغلي دي خو چې له دې نه وروسته څوک راغلل د دوی نوم په دغه لیست کې نه لیکل کېږي. الله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي. دا خو د الله عز وجل ته پیش کېږي دغه لیستونه. او دا ضعیف حدیث هم نه دی. بخاري او مسلم چې د قرآن کریم نه وروسته تر ټولو قوي ترین کتاب بخاري شریف دی په دې کې دغه روایتونه ذکر شوي دي. الله عز وجل دې موږ ته توفیق را په برخه کړي چې وختي موږ راشو. او بله خبره کول غواړم د ټولو ورونو ته چې د جومات د نظافت ډېر خیال وساتئ. دلته یو کاغذ هم ورونو ماته راکړی چې دغه ورونو ته د نظافت خبره وکوئ. ځینې ورونه په ککړو پښو باندې راشي دغه قالینو باندې خوځښت ډېر په زرګونو ډالره خرچه شوې په لکونو افغانۍ مصارف ورباندې شوي دي. نو دغه قالینې چې زموږ د عبادت او د لمانځه دپاره دي دا بیا په ککړو پښو باندې هغه سره خرابې کي. کله وارې ککړ بوټونه راوړي هغه په دې قالینه باندې بورسې ایښي وي. دا خو د الله عز وجل کور دی. مساجدو ته بیوت الله ویلې شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې ډېره قدرداني کوله. یو وخت ولیدل چې په جومات کې چا لاړې خراش کوي تو کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رنګ تغییر شو او خپله دای مبارک ورغی په د خپلو لاسونو باندې دا ځای صفا کړ.
صحابه کرامو ته په ترغیب کې وې د امت اعمال ما ته وړاندې کیږي په دې اعمالو کې داسې عمل هم موجود وي چې یو سړی د جومات نه خلی راخلي او بهاري غورځوي، یو کاغذ غورځېدلی دی، یوه خلطه او خچ غورځېدلی دی مجموع کې، دا دی را اخلي او بهاري غورځوي، جومات صفا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د مبارک جومات صفا کړی او موږ راځو نه د دې قالینو پروا ساتو، نه د دې جومات پروا ساتو، نسوار مو په جومات کې اچولی وي، د نسوارو ګوتې بیا کله وارې الله دې په موږ باندې ورحمیږي. دا خو د الله کورونه دي، د الله د کورونو له امله موږ له مشکلاتو سره مخ نه شو. الله دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې دعا وکوئ. الحمدلله رب العالمین.